السلام علیکم. هیله لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ اوسئ. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو په پی ډي اف کې تغییرات راولو. یعنې یو پی ډي اف دی، غواړم هغه یا په نښه کړم یا مهم ځای دی هغه انډرلاین کړم او یا هم اورلی پکې راولم، یو ایمیج اورلی پکې جوړ کړم، او یا هم یو مهم ځای دی هغه د قلم په واسطه باندې څنګه کړم، یعنې په نښه باندې یا هم په ډاګه باندې کړم. یعنې زموږ سره یو پی ډي اف دی، انډرلاین کوئ، چاته لکه جوړوئ، ایډیټ یا تغییرات پکې راولئ. نو دا څنګه کولی شو چې په پی ډي اف کې تغییرات راولو. نو دې لپاره به تاسو راشئ آی لف پی ډي اف باندې به دلته به سرچ کړئ چې آی لف پی ډي اف. تاسو به دا سرچ کړئ، وروسته له هغې نه به تاسو ته دا اپ راشي، تاسو به دا را انسټال کړئ. کله مو چې انسټال کړو وروسته له هغې نه به یې تاسو اوپن کړئ. کله مو چې اوپن کړو تاسو به ښکته دلته راشئ، دلته به تاسو ته یو اپشن درکړي چې ایډیټ پی ډي اف. نو تاسو به دلته هغه خپل پی ډي اف انتخاب کړئ کوم چې غواړئ تاسو پکې تغییرات راولئ. نو زه غواړم چې دغه پی ډي اف کې یا هم دا پی ډي اف کې تغییرات راولم. دې باندې کلیک کوم. نو دلته تاسو څنګه کولی شئ تصویر هم راخیستلی شئ او نور همداسې په نښه کولی هم شئ، او دلته اورلی دغه ټکس هم څنګه کولی شئ نښه کولی شئ او نور تغییرات هر څه پکې راویستلی شئ. نو په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ په پی ډي اف کې چې هر ډول تغییرات وغواړئ تاسو پکې راویستلی شئ. یعنې چاته په نښه کوئ یا هم مهم ځای په ګوته کوئ یا چاته هغه ټول څنګه کولی شئ، یعنې په ډاګه کولی شئ، یعنې دا ما څنګه کړو انډرلاین مې کړو یا هم هایلایټ مې کړو. په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ خپل البته پی ډي اف کې تغییرات راولئ. نو دا ول د پی ډي اف کې تغییرات راوستل. تاسې د دې اپ په واسطه باندې تاسو کولی شئ خپل پی ډي اف کې تغییرات راولئ.